پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بالکل د معراج په شپه اسمانونو ته وکتو الله پې منځونه څو فرض کړو 50 توراتو سوی شو 15 موسی علیه السلام دا د شیخ صاحب مکمل بیان در باندې اورم چې د معراج د شپې چې کومه واقعه وه او د منځونو تحفه کومه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له ورکړې وه دا بیان تر اخره پورې ګوري او کمنټ کې لازمي سبحان الله ماشاءالله ولیکئ. راځئ دا ویډیو پوره اورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته وکتو الله پې منځونه څو فرض کړو 50 توراتو سوی شو 15 موسی علیه السلام ورته 15 نشي کولی. تجربه یې وه د بني اسرائیلو سره د موسی علیه السلام هغه تجربه وه چې تپوس یې مه کوه وی زما تجربه د ستا د امت 15 نشي کولی وړی لاړ شه الله ته وایي چې د 15 نه هم کم کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نوره حیا راځي ما دومره لاړم رالم 15 شو بس. نو صحابه کرامو بیا د حیا د لاسه نور تپوسونه ونه کړو. دویمه وجه یې دا ده یعنی عمر بن خطاب ته د صحابه کرامو ته دا بیا داسې یو لرې خبره ښکاره شوه چې یو سړی دې صفتو کې هغه دی ادي جنت ته لاړ شي. دا مقام ډېر عظیم دی یو سړي د بخلو خبره ده د یو سړي د بخانې خبره ده نو یو سړی به دا خبره لکه داسې دغه وګڼله نو پرېښوده خو زه درته دا ووایم په صحیح حدیث کې دا ثابت دی الحمدلله د یو کس په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوي دا پلانې سړی دا څنګه و نو هغه یو سړي ګویي وکړه یو صحابي پکې د رمخ کې شو هغه دا وویل یا رسول الله زه ګوایم زه دا ښه دینداره سړی و زه ګوایم ده دا کار کړی ده دا کار کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنتي دی. نو دا زیری پکې بل والي چې یو له صفتو کې دیم جنت د الله رحمت پراخه دی خو په دې ټولو کې بنیادي خبره چې عقیده به د صحیح توحید دا صفت چې کوي دا به موحدین ځکه چې د دوی خبرې له اعتبار دی. اوس یو قبر پرست لیکي صفت کوي له چا یاره وی الله دې وبخي سحر ماښام به وي د لوی ځوان په دربار پروت صفت باره کې مې څه خیال هېڅ فایده نه ورکوي. ها اره الله دې وبخي وي دغه دیګونه به یې راوړو د فلاني بابا هغه دربار له په خلکو به یې تقسیمول او الله دې وبخي دا مالګې به یې څټلې په دې قبرونو باندې او دا خاورې به یې خوړې او دا خاورې به یې په ځان راښکودې او د پلاني د در ملنګو اول ته منجورو اول ته پروتو دا خبرې اعتبار ولا شته نشته. دا د دینداري صفت خو نه کېږي دا د څه صفت کېږي د بېدینۍ دی په دې دویم قسم کې داخل دی هذا اثنیتم علیه شرا. اوس دا یار پوه نه دی په دې باندې چې زه دې سړي څه بیانوم شر بیانوم بد صفات یې الټه ښه تباه کې اعتبار دی له دی چې دا مړی موحدي صفت بیانونکی څوک موحدي. ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدو میلاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.